آیا کله دې فکر کړی چې د یوې بیړۍ د سفر تر ټولو نازک او حساسه شیبه کومه ده؟ دا نه د سمندر په منځ کښې وي او نه هم د طوفان پر مهال، بلکې دا حساسه شیبه دقیقاً هغه وخت وي چې کښتۍ بندر ته رارسیږي. همدلته هر څه باید نږدې د میلیمتر په کچه په دقت سره ترسره شي، او همدلته د سمندري انجینرۍ له هغو تر ټولو اغېزمنو او کم یادېدونکو عملیاتو څخه یو پیلېږي. په دې ویډیو کې به تاسو پوه شئ چې لویې بیړۍ څنګه کولی شي په تنګو ځایونو کښې ودرېږي یا تاو شي او خپل موقعیت سم تنظیم کړي. دا ټول د کوچنیو کښتیو په مرسته ترسره کیږي، او کله چې وضاحت مخته ځي تاسو به درک کړئ چې موضوع یوازې د زور نه ده، بلکې د کنټرول، ستراتیژي او د فزیک د اصولو سمه کارونه ده. ډېر خلک فکر کوي چې د بیړۍ تر ټولو ستونزمنه برخه د سمندر څخه تیریدل دي، خو تر ټولو حساس پړاو اکثره د سفر په پای کښې وي، بندر ته د داخلېدو او د لنګر ځای ته د نږدې کېدلو په وخت کښې. دلته یوه لویه باروړونکې بیړۍ چې له اوږده او ثابت سفر څخه راځي باید خپل سرعت کم کړي، ټاکل شوې لار تعقیب کړي، خپل جهت په ډېر احتیاط سره تنظیم کړي او په دقیق ځای کښې ودرېږي. بندرونه دا پړاو یو مرستندوی عملیات ګڼي، نه یوازې یو ساده رسېدنه، ځکه دلته ټګبوټونه یا مرستندویه کښتۍ او د بندر ماهر لارښودان یا هاربر پایلټان داخلیږي، څو د ننوتلو، وتلو، تړلو او خلاصولو بهیر خوندي کړي. او همدلته موضوع لا په زړه پورې کیږي. کله چې بیړۍ خپل سرعت کم کړي نو خپله چالاکي له لاسه ورکوي، کنټرول ډېر حساس کیږي، ځای تنګیږي او هر حرکت باید په ډېر دقت سره وشي. تخنیکي مطالعات ښیي چې د کم سرعت پر مهال د بیړۍ غبرګون ډېر بدل شي. په تنګو ځایونو کښې حرکت کول د اوبو جریان، باد ژوروالی او د بیړۍ د غبرګون وخت ته دوامداره پام غواړي. نو مخکې له دې چې د ټګبوټ ځواک ته ورشو باید پوه شو چې ولې یوه لویه او پرمختللې بیړۍ بندر ته د رسېدو پر مهال کمزوري کیږي. په خلاص سمندر کښې بیړۍ په ازاد ډول حرکت کوي او ډېر ځای لري چې خپله لاره اصلاح کړي، خو کله چې بندر ته داخله شي هر څه بدلیږي، ځای تنګیږي، نورې بیړۍ شاوخوا وي او حرکت په تنګو کانالونو کې ترسره کیږي. دلته یوازې مخکې تګ بسنه نه کوي، باید دقیق پوه شئ چې بیړۍ کوم لور ته مخامخ ده او چیرته باید ودرېږي. او د دې بیړۍ درول د موټر د بریک په شان ساده نه دي، که څه هم سرعت کم وي خو د هغې انرژي لا هم ډېره زیاته وي. له همدې امله بندر ته نږدې کېدل ډېر دقیق کنټرول غواړي. حتی یوه کوچنۍ تېروتنه هم کولی شي لوی زیانونه رامنځته کړي. د بیړۍ لویه اندازه او وزن ستونزه نوره هم لویه وي. ځینې بیړۍ تر 200,000 ټنو زیات وزن لري او اوږدوالی یې تر 400 مترو زیات وي. که څه هم سرعت کم وي بیا هم کیدای شي کیلومترونه واټن ونیسي تر څو بشپړه ودرېږي. دا په دې معنا چې بیړۍ سمدستي د درېدلو امر ته غبرګون نه ښیي. یو ځنډ شته چې باید مخکې له مخکې محاسبه شي. نو کنټرول یوازې په ځواک پورې نه دی تړلی، بلکې په دقیق مدیریت پورې اړه لري. بل مهم فکټور دا دی چې بیړۍ څنګه په اوبو کښې حرکت کوي. اصلي کنټرول د شا ریډرز له لارې کیږي، خو دا کنټرول د اوبو په جریان پورې تړلی دی. کله چې سرعت کم شي راډرز هم کم اغېزمن کیږي، نو په هغه وخت کې چې کنټرول ته اړتیا زیاته وي بیړۍ لږ کنټرول لري. همدلته ټګبوټونه مهم رول لوبوي. که څه هم دا کښتۍ کوچنۍ ښکاري خو ډېرې ځواکمنې دي. دوی په تنګو ځایونو کښې چټک او دقیق حرکت کولی شي، نو اصلي کنټرول هم دوی ترسره کوي. دلته یو مهم مفهوم دی چې بولارد پل نومیږي. دا ښیي چې ټګبوټ څومره مستقیم ځواک واردولی شي. عصري ټګبوټونه له 80 څخه تر 100 ټنو پورې ځواک تولیدوي. خو مهمه دا نه ده چې ځواک څومره دی، بلکې مهمه دا ده چې څنګه کارول کیږي. دوی دا ځواک په تدریجي او دقیق ډول کاروي، ځکه چې بیړۍ ورو حرکت کوي دا ځواک کافي وي چې حرکت بدل کړي. دا د نرم کنټرول کار دی، نه د ټکر. بله مهمه موضوع دا ده چې ځواک چیرته کارول کیږي. کله چې ځواک د بیړۍ په سر یا شا کې وارد شي تاویدونکی حرکت رامنځته کیږي. دا په دې معنا چې بیړۍ ته بشپړ زور ورکولو ته اړتیا نشته، یوازې چې جهت یې بدل شي. همدا لامل دی چې یوه کوچنۍ کښتۍ کولی شي د لویې بیړۍ مخ واړوي. دا یو تدریجي بدلون دی چې ډېر دقیق کنټرول برابروي. عصري ټګبوټونه یو بل پرمختللی سیسټم هم لري چې 380 درجې حرکت کوي. دې ته ایزیموټ راسټر ویل کیږي. دا سیستم اجازه ورکوي چې ځواک هر لور ته واړول شي. نو کښتۍ کولی شي په هر جهت حرکت وکړي، حتی په خپل محور تاو شي. خو تر ټولو مهم کار یې دا نه دی چې بیړۍ ټیل وهي، بلکې تر ټولو مهم کار یې دا دی چې بیړۍ ورو کړي.
په پای کښې ټګبوټ د بریک په څیر عمل کوي. دا د بیړۍ حرکت کنټرولوي او سرعت یې 0 ته نږدې کوي. همدا دقت سبب کیږي چې بیړۍ بې له ټکره بندر ته ورسیږي. ټول حرکتونه د بندر د لارښود لخوا تنظیمیږي. ټګبوټونه په همغږۍ سره کار کوي او هر یو یې ځانګړی رول لري. کوچنی اصلاحات دوامداره ترسره کیږي ترڅو بیړۍ د کیک خپل ځای ته ورسیږي. کله چې بیړۍ وتړل شي هر څه ساده ښکاري، خو دا پایله د دقیق کنټرول، سم ځواک او پر وخت پریکړو نتیجه ده. دا عملیات هره ورځ په بندر کښې ترسره کیږي او ځکه ډیر مهم دي چې خطر یې لوړ وي. په پای کښې دا کوچني کښتۍ دي چې لوی بیړۍ خوندي منزل ته رسوي او که کومه ستونزه پیښه شي نور امنیتي سیسټمونه هم فعالیږي. همدا دقت او همغږي ده چې دا کار او عملیات دومره په زړه پورې کوي.